د ښاغلي وحید فقیري د مهم خبرونو 381 برخه. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر وایي د افغان سولې پروسه د توقع سره سم په چټکتیا سره پر مخ نه ځي او طالبانو د تشدد پر راکمولو کې پرمختګ نه دی کړی. مارک ایسپر وایي له افغانستان د امریکایي عسکرو راوتل د تقسیم اوقات سره سم روان دي. هغه اضافه کړه خو د افغان حکومت باید خپل ځان سنبال کړي او اشرف غني او عبدالله باید یوې موافقې ته سره ورسیږي. موږ باید دا پروسه هرومرو مخته بوځو. هغه زیاتوي د سولې پروسه د تقسیم سره سمه پر مخ نه ځي. د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ پوهیږو چې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د قدرت د ویش یوه نوې موافقه امکان ته نږدې سوې ده. که چیرې دا کار په موقعیت سره وسي بیا موږ کولی سو چې یو بین الافغاني ټیم تشکیل کړو څو د طالبانو سره خبرې وکړي. مارک ایسپر وایي ځینې بندیان تبادله سوي دي خو کافي نه دي. مارک ایسپر وایي طالبانو په تشدد کې کموالی نه دی راوستی خو له بلې خوا هغوی پر موږ باندې حملې نه دي کړي او نه یې هم په سترو ښارونو کې بریدونه کړي دي.